زما په یو قلم کې هم دومره لفظونه نشته چې د مزدور ماشوم د کډې مجبورۍ وجاړم. خدا مې سوال دی چې الله دې څوک مجبوره نه کړي، مزدور دی خو د چا مور د خدای مزدوره نه کړي. د جبر نه باغي د انقلاب سړی دی نه مري، د جبر نه باغي د انقلاب سړی دی نه مري، د وخت د گزارونو د جواب سړی دی نه مري، او د کرکې ګناهګار دی د دنیا د مخه ورک شي، د کرکې ګناهګار دی د دنیا د مخه ورک شي، د مینې او د امن د ثواب سړی دی نه مري. او اباسین صاحب شعر دی چې د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، خو خدای د قلم او د کتاب سړی دی نه مري. د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، خو خدایا د قلم او د کتاب سړی دی نه مري. او د کلي د غریب سړي تپوس لیدي ژوندی وي، د کلي د غریب سړي تپوس لیدي ژوندی وي، د کلي د ملک د احتساب سړی دی نه مري. او اخرنی شعر به ووایم چې ووایم د کلي د غریب سړي تپوس لیدي ژوندی وي، د کلي د ملک د احتساب سړی دی نه مري. د خدای نه ورله خیر غواړه وطن ته چې ته خیر وي، د خدای نه ورله خیر غواړه وطن ته چې ته خیر وي، د هیچ چا د حجرې او د محراب سړی دی نه مري. حیران صاحب فرمایش کوي وایي نه د مزدور یو وړوکی نظمګی دی چې ما څه کوم هی دی ده بریګیډیر صاحب دا یو مزدور په نوم باندې یو نظم دی، تاسو لږ په غور سره واورئ. تاسو ته یې ډالۍ کوم، ستاسو سره هم مزدوران کارونه ډېر کوي که نه، چې هغو اهمیت ما بیان کړی دی چې لږه توجه غواړم. د دې جهان په رنګینو کې د مزدور خوله ده، د دې جهان په رنګینو کې د مزدور خوله ده، د سمې غر په ګلدرو کې د مزدور خوله ده، په خړه خاوره چې دا رنګ په رنګ میوې ټوکېږي، په دې خوږو خوږو میوو کې د مزدور خوله ده، چې په پالنګ کې د خان نیازبین خوبونه کوي، په دې جنت جنت ماڼو کې د مزدور خوله ده، چې وجود ویلي کې نو ما تاله غني پیدا کی، د پیکه خاورې نه هم ګوړه هم چینی پیدا کی، چې وجود ویلي کې نو ما تاله غني پیدا کی، د پیکه خاورې نه هم ګوړه هم چینی پیدا کی. ډوډۍ تیاره کې تیارې په تیار اخري، ډوډۍ تیاره کې تیارې په تیار اخري، زما او ستا دپاره خوار په تود تنور غورځېږي، د ځمکې تل کې هم د دغه مزدور ساه وخیږي، د خان د شل چته محل نه هم مزدور غورځېږي. او په زما ډوډۍ تیاره کې وزګارې په تیار وخوري، زما او ستا دپاره خوار په تود تنور غورځېږي، د ځمکې تل کې هم د دغه مزدور ساه وخیږي، د خان د شل چته محل نه هم مزدور غورځېږي. په دې همت او په جرات د مزدورانو سلام، د ژوند په شمه چې څوک مري په پتنګانو سلام. دغه مزدور وي چې د خپلې برخې ژوند تاله کي، نو دنیا ویني چې دنیا له پې ژوندون وګټي، هغه د بل په آبادۍ کې خپل سکون برباد کي، نو په دنیا کې خویند ورونو له سکون وګټي. دغه مزدور په خپلو لاسو پاکستان جوړ کړی، چا امریکا لندن پیرس او چا جاپان جوړ کړی، که چا هټلر او یا چرچل پکې تخریب کړی دی، زما مزدور لالا واپس هغه جهان جوړ کړی. که چا هټلر او یا چرچل پکې تخریب کړی دی، زما مزدور لالا واپس هغه جهان جوړ کړی. بس لنډه دا چې که مزدور نه وی وطن بنو، د فیض جامه پیزار صادر څه چې کفن بنو. بس لنډه دا چې که مزدور نه وی وطن بنو، د فیض جامه پیزار صادر څه چې کفن بنو. ما سره دومره تصور نشته، فکرونه نشته چې د مزدور بابا خوله خوله ډوډۍ وجاړم. زما په یو قلم کې هم دومره لفظونه نشته چې د مزدور ماشوم د کډې مجبورۍ وجاړم. خدا مې سوال دی چې الله دې څوک مجبوره نه کړي، مزدور دی خو د چا مور د خدای مزدوره نه کړي.